د افغان کډوالو په سر باندې پاکستان ته خبرداری. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. افغان کډوالو سره یې پر چلند د نیوکو دوام. بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان حکومت ته لیک استولی. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه لیک کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ځورولو، نیولو او له دې هېواده د جبري ایستنې په بهیر د ژر ودرېدو غوښتنه کړې ده او دی د نړیوالو ژمنو نقض بللی دی. دغه سازمان تېره ورځ د پاکستان د حکومت ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې په دې هېواد کې د بې اسناده افغان کډوالو د ځپلو او خپلو سرو نیولو لړۍ تیزه شوې چې له امله یې د کورنۍ غړي، ماشومان، ښځې، نارینه او سپین ږیري له یو بل نه جلا شوي دي. په لیک کې د هغه افغان کډوالو د ازادۍ غوښتنه شوې چې د اسنادو د نه لرلو په تور پاکستان بندیان کړي دي. امنسټي انټرنیشنل ویلي افغان کډوالو ته باید زمینه برابره شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسنادو تمدید کړي، ځکه په دوی کې ډیری هغه افغانان په ځانګړي ډول د بشري حقوقو فعالان، ښځې، خبریالان او مذهبي اقلیتونه شامل دي چې په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې پاکستاني چارواکو د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته دوی ته د لاس رسۍ اجازه هم نه ده ورکړې. امنسټي انټرنیشنل له افغان کډوالو سره د پاکستان پولیسو پر چلند هم نیوکه کړې او ویلي دي چې پاکستان د زیات شمیر افغان کډوالو کورونه تخریب کړي او د دوی جایدادونه یې ضبط کړي دي. یو شمیر افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستانه شوي هم ادعا کوي چې په دې هېواد کې ترې خپل ټول شته پاتې شوي او اوس په خپل هېواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي.